ننګرهار لعلپورې ولسوالۍ کې یو خیريه بنسټ 40 بې وزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. ننګرهار کې د یاد بنسټ نماینده مولوي عبدالله سراج وایي په دغه مرسته کې و قلمه خوراکي توکي شامل دي. دا نن چې کومه توضیح تاسو ګورئ تیاره شوې ده لعلپورې ولسوالۍ کې د الفلق خیریه اجتماعي موسسې لخوا تیاره شوې ده. په دغه توضیح کې موږ و قلم اجناس لرو، وړه، غوړي، بوره، لوبیا، دال او د کالیو د مینځلو پوډر وغیره. او د منګه دغه مرستې د ننګرهار پرته د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې توضیحګانې کړي دي او دایما الفلق خیریه اجتماعي او موسسه کوشش کوي داسې خلکو لاسنیوی وکړي. بلخوا مرسته اخیستونکي دغه مرستې ته خوښ دي، وایي یو څو ورځې به یې پرې ګزاره وشي. زما نوم نبی الله دی، د لعلپورې اوسېدونکی او موږ د دغه خیریه بنسټ نه ډېره مننه کوو چې دومره لعلپورې ته دغه راوړه، دا سخمونه راوړه. موږ غواړو چې نور هم راشي. زموږ کلي کې ډېر زیات غریبانان دي او دا شیونه زموږ دپاره ډېر کم دي چې نور هم وشي. زه لعلپوروال ګل اغا نومېږم. د ولسوالۍ کې چې یو یعنې په سلو کې د 2 کسو ځمکه شته او د دې 2 کمو سلو نشته. دلته ډېر زیات خواران غریبانان پراته دي. زما خو غریبي څه کې دا ټول زما نه زیات بدتر دي. نو که دغه کومې مؤسسې دا مرسته کړې ده موږ د دوی نه مننه کوو. نورو هغه مؤسسو ته هم وایو چې دغې خلکو ته نظر وکړي. یو خو چې دا جنګ جګړې شي دې کې هم دا خواران ډېر په عذاب وي، خو دا ولس ډېر غریب دی. ګوره په دې باندې د دوی باسیه نه کېږي. خو زه د ټول هغه خلکو نه چې مرسته کوي د غریبو سره دا هیله او خواهش کوم چې دې خلکو ته ډېر نظر وکړي. دغه بنسټ له دې وړاندې هم په ننګرهار کې له یو شمېر نورو بې وزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي.